الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمندو محترمو درنو ورنو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د ماښام تر لمانځه مخکې نفل کول جایز دي کنه؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې فقها کرام وایي چې د ماښام د لمانځه نه مخکې نفل کول مکروه دی، ځکه چې د ماښام د لمانځه تأخیر راځي چې دغه لمونځ ځنډول بیا مکروه دي. په دې وجه باندې نفل کول هم نه دي پکار. په سنن ابي داود شریف کې حدیث راځي په 2 جلد کې حضرت طاووس رحمه الله وایي چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سوال کول سو د دغه نفل منځه متعلق چې آیا دا شته کنه؟ فقال حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه وفرمایل ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. و د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ما یو څوک نه دی لیدلی چې هغه دی د ماښام تر لمانځه مخکې نفل کول. سنن ابي داود 2 جلد صفحه 26، السنن الكبرى للامام البيهقي 2 جلد صفحه 470. دا شان مختصر سنن ابي داود للحافظ المنذري اول جلد صفحه 301 رقم الحديث 1290. هم دغه حدیث شریف په استدلال کې فقها وایي چې د ماښام د لمانځه د مخه نفل مکروه دی. الدر المختار په دې کې امام حسکفي الحنفي رحمه الله وایي. داغی په شرح کې فرد المحتار کې امام ابن عابدین الدمشقی الشامی الحنفی رحمه الله بیاوی علیه اکثر اهل العلم، اکثر د اهل علم په دې باندې دي چې د لمانځه ماښام تر لمانځه مخکې نفل مکروه دی. منهم اصحابنا، د اهل العلم څخه زموږ اصحاب یعنی احناف، ومالك او موالک دی مالکیان، واحد الوجهين عن الشافعي رحمه الله، او په یو وجه باندې د شوافیعو څخه هم د دغه نفلو کراهیت راغلی دی. ولی چې په صحیحینو کې دا ثابته ده، په صحیح مسلم کې او په صحیح بخاری شریف کې چې انه صلی الله علیه وسلم کان یواظب علی صلاة المغرب باصحابه عقیب الغروب. هغه به همیشه توب پر دې باندې کوي چې څنګه به لمر ولویل دغه وروسته کې به د ماښام لمونځ کوي. او بل استدلال دغه ده حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه د قول څخه چې هغه ما هیڅوک هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی لیدلی چې هغه به دغه لمونځ کوي. او دوی وایي چې و اسناده حسن، دغه حدیث اسناد بالکل حسن دی. ورستی کې بیا وایي وروى محمد عن ابي حنيفه عن حماد انه سأل ابراهيم النخعي عن الصلاه قبل المغرب. بل روایت دی مبارکان صدار غلی دی چې د ابراهيم نخعي رحمه الله سوال وسو د دغه لمانځه چې د ماښام نه مخکې کیږي. قال فنهى عنها، هغه د دې څخه نهي وفرمایل. وقال بیا وویل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و هغې دغه د ماښام نه مخکې نفل نه دی کړي. الدر المختار وحاشیة ابن عبد الدین رد المحتار اول جلد صفحه 376 الفتاوى الهندیه اول جلد صفحه 52 فتح القدیر اول جلد صفحه 209. خلاصه دا چې د ماښام تر لمانځه مخکې نفل کول نه دي پکار. اخوكم في الله حكيم الله الصابر الحنفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.